حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله هغه چې کله دا روایت راوړی عین په دغه طریقه لکه دا دي چې راوړی باره وایي ذهبي دی وایي چې قلت هذا كأنه موضوع دی باره وایي وهذا إن لم يكن موضوعا فما في الدنيا حديث موضوع كدغه روایت لا درواغ نسی نو په دنیا کې بیا ګرځي درواغ روایت ستان. بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو موضوع درواغ پر ځان د ځانه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې تړل سوی یو روایت وایي او هغه په دې مناسبت وایي چې اوس میاشت د ذوالحجې میاشت ده نو په ذوالحجه کې دغه روایت بعضې هغه خلک چې د پنځ سره ناوله دی وایي او دپاره د دې چې مجتمع د موضوع کذیبو روایاتو نه پاک سي او په دې باب کې خاص په دغه مضمون کې صحیح روایات هم شته خو خاص دغه سند د متن په دې سند کې دا خبره په دې متن کې دا خبره شته چې یو ځوان د سماع او د غنا شوقي لکه دا اوس چې دا بعضې خلک د غنا جایز بولي دې بل عمل داسې عمل نه کوي خو کله چې به دغه د هلال د ذوالحجې میاشت د ذوالحجه چې به راغله نو دی به دغه روژې به یې ټولې کړي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ځوان باندې خبر شو بیا دی راوغوښتل مختلف الفاظ دي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم درته دا وویل چې ما یحملک علی صیام هذه الايام په دغه ورځو کې ولې ته دا روژه نیسې نو هغه ورته وویله چې بأبي وأمي يا رسول الله إنها أيام المشاعر وأيام الحج دا داسې ورځې دي چې د مشاعر او د حج ورځې نو په دې وجه زه دا کوشش کوم چې الله جل جلاله ما د دوی سره په دې ثواب کې شریک کړي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ته چې هره ورځ دا روژه نیسې لکه بكل يوم تصومه عد 100 رقبة تعتقها و100 بدنة تهديها إلى بيت الله و100 فرس تحمل عليها في سبيل الله ورځ ته دا روژه نیسې د سلو مریانو د ازادېدو ثواب تا ته درکول کېږي د سلو اوښانو د هدیه کېدو ثواب تا ته درکول کېږي د سلو اسانو چې تا استی د الله په لار کې د هغو ثواب تا ته درکول کېږي او د ترویې په ورځ چې ونیسې بیا د زور یعنې د اتم ورځ بیا د زور او بیا د نم ورځ دا چې دا ونیسې بیا نو د 2 کلو او یو کال مخکې یو کال وروسته په دې کې الفاظ بیا مختلف دي دا عطا بن ابي رباح عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم دا قصه دا کومه چې د دوه نه رب ثواب په دغه روژو کې شپه باندې سته دغه روایت په دغه سند رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درواغ دي موضوع دي بیانول ناروا دي حرام دي ناجایز دي مګر دا رقم چې سړی دا وویل چې دا درواغ د رسول الله که بیا هم داسې مې په وختو کې خامخا چا بیان کړی نو بیا رجوع دي دا روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درواغ دا روایت یو ځلې زه دا درته وایم چې په کومو کتابو کې په سند ذکر دی یو په سند ذکر دی په تاریخ د واسط کې تاریخ د واسط کې دا د اسلام کتاب دی تاریخ واسط یو جلد کتاب دی ډېر وختي دی وفات شوی تقریبا دی په 290 څه د 200 پورې په دې مابینځ کې وفات یعنی دی د 3م قرن سره دی د ده سند د ټولو مختصر دی هغه ما درته لیکلی دی إسماعيل حدثنا أسلم قال حدثنا إسماعيل بن محمد مرزوق قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن إسماعيل قال حدثنا منصور بن مهاجر قال حدثنا محمد المحرم عن عطاء بن رباح عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او دویم په مسند الفردوس د دیلمي کې او ابن جوزیه کتاب لري مثير الغرام الساکن الى اشرف الاماکن په دې کې او په دغه کتاب الکامل د ابن عدي کې د مسندان ذکر دی په سند ذکر دی دا
کتابونه چې دا روایت یې په سند باندې راوړی دي په دې کې بیا کامل رد باندې کړی دي دا نورو کتابونو رد نه دي باندې کړی د دوی ټول سند چې سره رايوځای کېږي پر دا محمد محرم باندې سره رايوځای کېږي او دا کذاب راوړي دي دروغجن باندې نو اوس زه هغه کتابونه دې ته درښیم چې په کومو کتابونو کې دا روایت ته موضوع وایي کامل د ابن عدي عوف په دې باندې رد کړی دا زما لاس کې دا کتاب دا الموضوعات د ابن الجوزي دی دا روایت راوړی دی دم په خپل سند راوړی دی دا موضوعات کتاب دا راوړی قال المصنف خپل خبره کوي چې دا راوړی دی هذا حديث لا يصح ومحمد المحرم كان أكذب الناس طول الوجه أكذب الناس وقال يحيى ليس بشيء موضوعات ابن الجوزي رحمه الله تعالى او دا حافظ ذهبي رحمه الله فميزان الاعتدال كي دا محمد ابن عمر المحرم خدا بیا حافظ ابن حجر په لسان کې دا وتوین چې ابن عمر مو وایي دې خطا محمد المحرم دا د په دغه کې راوړی دی دا د روایت درد ذکر کړی دی دا ابن عدي سند راوړی عن عطاء أن شابا كان صاحب السماع داخل من الوديش فكان إذا علّ إلى دار ولد قلت هذا كأنه موضوع داوي وزاد هذا التوايم كأنه موضوع وكذا تشتي لا رواية موضوع دي دواري حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله أنا كلا دا رواية راولي عين بداغت ركالة كذا تراولي باروي ويزهبي دي ويقولت هذا كأنه موضوع دي باروي وهذا إن لم يكن موضوعا فما في الدنيا حديث موضوع كذا روايات لا درواغ نسين وفي الدنيا كذا قصة درواغ روايات استاني ده حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله شپږ نص وشپږ نمبر باندې دغه روایت دغه سړي ترجمه قائم کړې ده د هغه محمد ابن عمر المحرم خدا ما تقول چې د اخر کې دا وایي قلت ومحمد هذا هو ابن عبيد بن عمير الذي تقدم فقول ابن عمر خطأ دغه ترجمه او دا خبره دا حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله دا راوي په ترجمه کې ذکر کړی خو بهر دا زما میزان اعتدال شي ته بل چا سره نه په دا ترجمه کې دا کوي او دا خبره امام سیوطي رحمه الله په خپل ډول کتابونو کې اللآلي المسموع اللآلي نه اللآلي مو اسنه اللآلي المسموع دا غیر روایت راوړي دا ویل يصح محمد بن محرم كذاب محمد بن محرم كذاب يريد الجند محمد محرم او ده يوبل كتاب ذيل اللآلي المسموعة في الأحاديث الموضوعة ده ابن حزم شاهدي ده دي كتاب كم ده روايات راولي ده بدأت من محمد المحرم كذاب ده وبيعي ابن الجوزي حكم قريبي تدې په دروغوالي او دا خو ځینو کسان هغه دا چې د پرای په کامل سند سره ذکر کوي داسې دا ډېر کتابونه شته چې د سند بغیر یې ذکر کړي یا فقط یو نفر چې ذکر کړي بیا صدا ته لکه ګوره دا په تنبیه الغافلین کې علامه فقیه ابواللیث سمرقندي رحمه الله دې ذکر کړي خود ده پرس نه دی ذکر کړی بس محمد بن غالب باسناده الى العطاء بن ابي رباح نو هغه ګرد سند هغه په داسې سند سره یو ځای کېږي په عطاء بن ابي رباح او ابن حجر چې کوم دغه کې هغه متن نو دا خبره وته نو په دې روایت کې اسی د دې ورځو د روژې په نیولو کې روایات ستا په ترمذي کې او په نورو کتابونو کې صحیح پاکستان ضعیف پاکستان خو خاص دغه روایت چې دا رقم د غنا او الله ځوان او دغه کار یې کوي دا د دې د سیاق د سباق سره د واقع نشته او بیا په اخر کې دا خبره ده چې روایت إذا كان يوم التروية يعدل 1000 عام
وصيام يوم عرفه يعدل 2000 عام فبس كده كم دون زر كل يوم دون غلطه مبالغه دا روايات موضوع دي كذب دي بدي باندې دا ائمه تصریح کړل د دې ځینې کتابونه چې په الحال ما تعذير نسول هغه مزبط يعني دا روايات موضوع دي دا ائمه ابن عدي ابن القيسراني ابن الجوزي ذهبي ابن حجر سيوطي أو ابن عراقي الكناني رحمه الله تنزيه الشريعة المرفوعة من الأخبار الشريعة الموضوعة أبهم أخبر الكتاب ابن عراق بدل أخبر الكتاب كي دا روايات درواق كذب الوجود نو دا دي روايات دا بيانون سنزان دوري أو كنوار دي خلق بشر نرمي باندي فوقوي هم چې دا یو درواق دي او دا بیانیږي خامخا ځکه په دې کې چې هغه صحیح روایت په هغو کې یا ضعیف روایت دي په هغو کې فقط دا دی چې د دې یوه روژه هغه د کال د روژو ثواب دی نو هغه کې بیا هغه دونه خوند کې نه دی چې دا ورځر یې کې ورزر یې کې او دا رقم دی سما او غنا یې اورېدله یو دغه کار یې کوي دا رقم خوند به درلود نو دا به بیانېږي خامخا او بیان سوی خامخا دي خو تاسو به د دې دفاع کوئ لپاره د دې چې د رسول اقدس صلی الله علیه و آله وسلم د احادیثونه دفاع وسي او په یو دلاله په یو معقوله او په یو جالبه طریقه باندې اسرت اصل نقد معنا نه لري نقد به وي صحیح به وي په معقوله طریقه به وي په صحیح نیت به وي په صحیح انداز به نو رب العالمین دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د احادیثو دفاع په محکمه طریقه باندې سبحان ربک